आसिम मुनीर वो है जिसने एक लंगड़े चोर और इसके इंतशारी टोले की कुत्तों वाली करार दी है। और कुत्तों का काम क्या होता है? हाँ, तो बोमते रहो। ها ملګرو دا وخت نجیب حافظ هغه شدید د تنقید په نشانه کې ده. که تاسو خیال کړی پرون هغې یو ویډیو کړی ده په کم کې چې ویل دي چې جنرال عاصم منیر چې دی هغې داسې ښه کار کړی دی او یو کم ویډیو چې دا تاسو وکته یعنې په هغې کې چې څه ویل ټول تاسو وکاته. د هغې نه پس چې کم دی د پی ټي آی سورونه چې کم دی ډېر زیات غوسه دي پي او ډېر زیات کم شدید د غوسې اظهار ورته کوي او تر دې حده پورې کم پکې پی ټي آی والا چې دی هغه یو بل ته وایي چې دا انپالو کوي. نو د پرون نه راهیسه تقریبا څه 2-3 هزار کمې هم د هغې په فالوورز کې راغلي دي او دا کم بایکاټ څه چې دی که روان وي نور هم د کمېدو کم چانس چې دی هغه شته دی. اوس پته نه لګي چې ولې هغې داسې ویډیو وکړه د څه د وجې، یعنې که تاسو وګورئ تر اوسه پورې خو داسې څه اختلافات د پی ټي آی د ملګرو د هغې ترمنځ نه و راغلي، خو هغې چې کومه ویډیو کړله د هغې نه پس بیا د خلکو کوم دغه چې دی هغه ډېر زیات تیز شوی دی. نو ګورو چې مخکې څه کېږي، آیا واقعي د هغې کم فالوور چې دي هغه خلک راکموي او که نه، نو دا هغه به د وخت ښیي. نو دغه کومه ویډیو کوم معلومات چې راغلي ما غوښتل د تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.